د خصوصي سکتور استازي وایي د روسیې له لوري د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو سره به د سوداګرۍ او صادراتو کچه لوړه شي. کابل کې د وچو میوو صادرونکو د ټولنې مسؤلین وایي د اسلامي امارت مثبتو اقتصادي پالیسیو د پلي کېدو سره له بهرنیو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پیاوړې شوې دي او دا چې په وروستیو کې د روسیې هیواد له لوري اسلامي امارت په رسمیت وپیژندل شو، د منځني ختیځ او یو شمېر اروپایي هیوادونو سره به سوداګریزې اړیکې لا پراخې شي. د هیواد د بیلابیلو کرنیزو محصولاتو او تولیداتو په ځانګړې توګه د وچو او تازه میوو د صادراتو کچه به لوړه شي او د افغانستان په اقتصادي پرمختګ او د سوداګرۍ په وده به بېساری مثبت اغیز وکړي. بر رسمیت شناختن امارت اسلامی توسط روسیه یک گام مثبت است و این گام مثبت میتونه به خاطر که کشور روسیه که است یکی از بزرگترین کشورهای اقتصادی در دنیا است و این رسمیت شناختن یک گام مثبت برای صادرات افغانستان است که ما میتونیم در میوه‌جات خشک از قبیل بادام، کشمش، مغز پسته در بازارهای جهانی به کشور روسیه صادرات کنیم و همچنان در صادرات در بخش میوه‌جات تازه از قبیل انگور، سیب میتونیم که ما به کشور روسیه صادرات داشته باشیم و همچنان همین کشور روسیه میتونه برای ما بازاریابی بسیار خوب برای کشورهای اروپایی باشه. دیگه میتونیم که با کشورهای اروپایی صادرات خود ما ادامه بدیم. روسیه از مدت بسیار سالهای قبل که در افغانستان روابط تجاری داره، یک دوم دیگه نبود ویزه بود، دو و این ما خوشحال شدیم که تمام صادرات کشمش که تمام کشمش افغانستان که از شمالی باشه، کشمش آبجوش باشه، دیگه تمام صادرات ما که تقاضا داره روسیه به این رسمیت شناختن از این به صادرات ما بسیار یک چانس بزرگ شد. دیگه تشکری خاص از امارات اسلامی میکنیم که واقعا یک دستاورد کلان برای تاجرای افغانستان شد. خوشبختانه اولین کشوری که امارت اسلامی را به رسمیت شناخت فدراتیو روسیه می باشه و سکتور خصوصی در کل تاجران و علل خصوص صادرکنندگان میوه‌جات تازه و خشک از این اقدام کشور فدراتیو روسیه خیلی خوشحال هستند و ما خوشبین هستیم که انشالله در سال آینده را بتونیم ما یک میزان تجارتی بالا را با کشور محترم فدراتیو روسیه داشته باشیم و همه تاجران، همه صادرکنندگان از این عملکرد هر دو طرف حکومت خیلی خوشحال هستند. از برنامه‌های مثبت امارت اسلامی افغانستان ابراز خرسندی می‌کنیم که در مدت کوتاه دستاوردهای کلان دارد. اینکه کشور روسیه امارت اسلامی را بر رسمیت شناخت برای تجارت و صادرات افغانستان تاثیرات مثبت خواهد داشت. امیدوار هستیم که دیگر کشورها نیز مانند کشور روسیه امارت اسلامی افغانستان را بر رسمیت بشناسد. د وچو میوو د صادرونکو ټولنې مسؤلین وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سیاسي کړکېچ د رامنځته کېدو له امله د افغانستان د صادراتو په لیږد کې خنډونه رامنځته شوي دي. هغوی له اسلامي امارت غوښتنه کوي چې د هوایي دهلیزونو د پیاوړتیا لپاره د کار وکړي، ځکه له یو لوري د افغانستان د وچو میوو په محصولاتو کې زیاتوالی راغلی او له بل لوري په بهرنیو هیوادونو کې د خرڅلاو ښه زمینه ورته برابره شوې ده. یکی راه واقع بند است که مسیر برای ما بسیار نزدیک بود، راه کوتاه بود، راه ارزان بود، بسیار با قیمت کم و مال خود صادرات به هندوستان میکردیم. با اثر همین تنش‌های جنگی پاکستان و هند که در میان آمد مدت 2-3 ماه شده که بند شده، ولیکن از امارات اسلامی خواهشمند هستیم که در این قسمت را بسیار یک توجه خاص کنند. از راه چابهار همین میوه خشک ما اکثریتش رسیدگی نمیشه، به بحر نم کش میکنه، پوپنک مثال میزنه 40 روز یا 30 روز در مسیر کشتی میمونه. این را بسیار برای ما سهولت بود. طی 3 ماه اخیر با اثر تنش‌هایی که بین حکومت هند و پاکستان پیش شد، متاسفانه مسیر واقع برای ترانزیت افغانستان مسدود گردیده. راههای بدیل امان راه هوایی و بندر چابهار است که متاسفانه در بندر چابهار با مو مشکلاتی که موجود است به اثر امو عدم موجودیت زیرساخت ها است، کشتی های کلان بزرگ موجود نیست و مالای تاجرها حدوداً تا 2 ماه به کشور هندوستان به مقصد منزل میرسه که یک وقت زیاد است، یک پروسه دوامدار است. از حکومت امارت اسلامی خواهشمند می هستیم با همکاری اتاقهای تجارت و سرمایه‌گذاری و با نهادهای ذی دخل در این عرصه صادرات باید شرکت های خارجی حاضر شوند تا مالای تاجرها و صادرکننده ها را چی میوه تازه و چی میوه‌جات خشک است باید ایرا صادر بکنند.
د اسلامي امارت د لویو بنسټیزو او اقتصادي پروژو د پلي کېدو سره د هیواد اقتصاد د پام وړ پرمختګ کړی دی. همدارنګه د هیواد په کچه سرتاسري امن ټینګښت او یو شمېر نور پرمختګونه هغه مثبت لاملونه دي چې د نړۍ د ډیری هیوادونو باور ورځ تر بلې د افغانستان په اړه پیاوړی کیږي. او په وروستۍ کې د روسیې له لوري د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو سره به د افغانستان اقتصادي او سیاسي موقف په نړیواله کچه نور هم پیاوړی شي.